نیت عزیزانو څه ته ویلی کېږي؟ نیت اصل کې ویلی کېږي اراده کول، غوښتنه کول، مقصد ګرځول. علماو لیکلي دي چې محلها القلب والتلفظ بها بدعة. د نیت ځای دا زړه دی، په زړه کې اراده جوړیږي، خو په خوله باندې تلفظ کول، په خوله باندې ویل چې دا د اوس اودس کومه، مونځ کومه، روژه نیسم، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا تلفظ کول ثابت نه دي، نه د صحابه کرامو نه. دې وجې نه علما وایي چې په خوله باندې د نیت الفاظ دهراول دا بدعت دی، ځکه نیت د زړه شی دی. انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دی. اهل علم لیکلي دي چې په نیت سره یو څو فایدې ملاویږي. اول چې انسان په زړه کې اراده وکړي، نو په دې سره اول فرق په مابین د عادت او د عبادت کې راځي. لکه مثلا بدن صفا کول، مونږ او تاسو چې ورته غسل وایو، لمبل ورته وایو. اوس یو سړی دی ولمبي، هسې ځان یخولې مقصد وي، ځان صفا کولې مقصد وي، ځان ګرمولې مقصد وي، په ګرمو اوبه ولامبي. دا یو عادت دی، ښه عادت دی، عبادت خو نه دی که نه، صرف ځان یخول. اوس همدغه لمبا ده، که سړی په دې نیت لامبي چې زه جنوب یمه، چې پاک شمه، بیا مونځ کومه، اودس کومه، قرآن راخلم چې دا راته جایز شي، نو دا بیا عبادت دی. یو شان لمبل دی، یو شان اوبه په ځان راتویول دي، خو د زړه په ارادې سره دا عمل د دې نه چې جدا کیږي په نیت سره. دویم حتی عباداتو کې چې تمیز او فرق راځي په نیت سره. لکه د ماسپښین مونځ ته کې، نو نیت د ماسپښین مونځ به کې، فرضي مونځ کې نیت د فرضي مونځ وکړه، نفلي مونځ کې نیت د فرضي مونځ بیا مه کوه، د نفلي مونځ وکړه. د سحر مونځ کې هر یو مونځ ته به خپل نیت په زړه کې راولي، په خوله باندې به الفاظ نه وي.